الرحمن الرحیم دغه هغه د څو بېوزلو یتیمانو کورو ته شی ده چې اماده سوی ده او د دوی په غوښتنه ټول خوراکي مواد دي. نو الحمدلله موږ ته الله توفیق راکړو چې اوس د خیره دا شروع کړو او دوی فامیلو ته په خپل لاس ورسوو. نو د تاسو هم ډېره مننه او الله دې تاسو ته اجرونه درکړي چې بس چا خبره ده همدغسې بیا دي دا خلک ډېر لوېدلي دي در بدره دي او خانان سره زوبه دي. نو پروردګار عالم دي روان یو مخ ورو باندې الله دې تاسو ټولو ته وزونه درکړي. بس السلام علیکم. سیال بکړو بیا حال د جهان افغانستان راځي چکړو په ګاډه نور ودان افغانستان دغه د خیره بنسټ له طرفه تاسو سره مرسته سوې وه نه؟ هغه کوم شی غوښتنه چې تاسې لرله هغه هم دا درته راورسول لکه چای بوره لوبیا شیریني وریځې اوړه نه دا ټول شیان تاسو ته راورسېدل. اوس باقي تاسو څه مشکلات نور لرئ که څه مشکلات لرئ ما ته ووایاست. ښه ځکه مې چې هم کور کې نه ورته داسې شی ډېر مشکلات هم نور هم شی هم داسې هغه لرو اوس هم کور کې هغه یو شی هم ولا کوي سمی راغی یخ راغی نه ښایسته نه هغه لرو یو شی هم داسې شی داسې خاص نشته صحیح ده. بس کوره مو ده انشاءالله موږ به هم کوښښ وکړو خپلو ملګرو دوستانو سره د تاسې غږ بدرګه کړو او په آینده کې خپلې مرستې جاري وساتي. صحیح ده.